السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د اختر درېیمه زموږ د سفر دویمه ده. نن ورځ لادلي یو دوه درې ځایو ته ځو، ماښام د خیره به بېرته کورو ته ځو. فلحال دا منظرې راسره وګورئ. دا وګورئ، یو څه ویل غواړې اسد بهي په دا منظرو کې؟ شاوخوا ګوره د هغې شین شین ځای. زه خو لا نه سم کتلی نه، دوی به راوګوري، زه خو نه زما د سترګې داسې کې بیا روډ تنګ دی، یا موټر سیده وکړ کور سي. دا باید ورکښته خاصت بهي داسې نه کېږي. ورته کېږي بل ځای نه موږ په مین ځای ته ځو، البته هغه به هم هغسې ښایسته ځای یي. د موټر د لارې به وګورو. کوژک ته رالو، دا د چین کوژک دی. هغه ځای د سپېره کوژک کې دا لږ شګیا لري چې تر کومه ځای به مو ورسي اسد. خېجي چې هغه پارکینګ پرې چې خېجي بلا نور د پښو لاره ده وایي، پر پښو به بیا ورکېږي. بیا نو 6 ساعته د پښو لاره ده، د غره سر ته خېجي او 6 ساعته وخت نیسي. هغه د ټولو په دا وطن کې د ټولو جګ غر دی، د UK تر ټولو جګ غر دی. هایست پوینټ ورته وایي. وکې یخ دی څنګه وي؟ یا بد یخ دی څنګه دی. دا او څوک به انسان د څونه موټران ورته راغلي دي، او خالي موږ چې په جینز کې راغلي یو، ته خبرې نور کړې. دا د هایکینګ ورته وایي، د هغه بوټونه او د هغه د کالي او د هغه چې بستي او رسیاني پټ کوټونه یې اغوستي دي ورته، رایانې چې په پتلون کې راغلي. موږ ځای ته راورسېدو، اوس دا غره ته ورخېږو. نو چې څنګه یې ورننه ایستلي، دا ډېره کلکه دغه ده، لرګی دی. افشل لمونځ به دلته وکړو. دا هیلۍ راله موږ ته کښېنسته، شناخت کوي زما په خیال شناخت. را ګوره پسه نه یو په واو، دا کوچنی څېرلی څنګه خوند کوي. دا لکۍ ولې لري؟ دوان ته د دې ځای پسونه لکان دي. ته وګوره لکۍ وګوره، دا کافر دی. د مسلمانانو ځای نه لري. والله زما هم ګرمي وکړه. ما کوټ نه راواخیستې. زه باید دا خلاص کړم. مخ خلاص شو، سکس پیک چې منع شه راکړه. دا هیلیانې خوارکیانې وږي دي. بېروايه مه د هغسې ورته دوی دوه جنګ شو. په جنګ سره واچول، جلا جلا به درکول. ما ولا دا نیت نه و چې دی جنګ وکړي. نو دی وږی دي، زه بله ورکوم. دی دغه کې راسه ورڅه واخیستله. دا اوس زه پوهېږم نه چې دا ایګل نه دی، دا کاغۍ ده، کرو ده. دا اوس هغه ځای شو چې نور ټول خلک شاته پاتې شول. یو موږ درې عسکر یې بولي، پښتانه یې بولي، خپل ضد په سر نیولي چې تر سره به خېږي. اسد وایي زه به لمسي ته کومه کیسه کوم، بس دا ضد نیولی دي. اوس نو بس لږ لاره پاته ده چې ټاپ اخري لوړ ځای ته ورخېږي. اوس هم ډېر لوړ راختلي یو، تاسو کتلی شئ چې شاوخوا خالي ورځ ده. پر 10 قدمه هاخوا ته بل څوک نه معلومېږي، بیخي ډېر را لوړ راختلي وو. بیا ویو وه، دا خو ډېر خطرناک. او وایي دا د کومې لارې راخېږي؟ دا مانا ټول 6 لارې دي تقریبا. په غره کې خیمې جوړې کړي دي.
هوا تیزه ده طرفونه اوري دا د اخري ټاپ ته یې راوختلو ډېر بد یخ و او هوا ډېره تیزه ده شاوخوا خو نو بل شی نه معلومېږي خالي ورځ ده نو اوس بېرته د کښته پر خوا روان یو اخري ځای ته ور وختلو هلته ډېر ټینګ یخ و داسې احساس کېدی لکه په اسمان کښې څوک ولاړ بل شی نه معلومېدی تر لاندې مو خالي ورځ وه اوس چې راکښته سو ښه ډېر اوس لږ مځکه معلومه سوه شینګیا معلومېږي خو اوس هم ورځ ده ځای ځای ورځ تر موږ لاندې یې اوس دا لږ منظره سمه معلومېږي بېرته د کښته پر خوا روان یو د دې خوا چې کلو تقریبا 6 ساعته وخت یې ونیو چې وختلو اوس بېرته 3 ساعته کېږي چې د کښتې پر خوا روان یو کښته روان یو ځو نو ښه خوند یې وکړي کیمره کې نه معلومېږي خو د رښتیا ډېر ښه خوند کوي بی مزه آیا اوس یې نو اصلي نظاره معلومېږي چې خان خو نو روان دي دې راکښته سو اوس نو بیا بله منظره ده جلا خوند کې اوس نو نږدې یو انشاءالله رسېږو کومه ده د موټر لاره موټر خو نو تر هغه ځایه نه تلي دوی وایي پوسه نسي پوسه ما ته وایي پر دا لاره ولاړ شه د هاخوا پر راسه موږ 2-3 واره نور هم کوشش وکړي ومو نه نیوی اوس به وګورو چې وبینسو که نه دا زه دروازه وم لې اختر څه به وساتو ما زه ولاړ شه زه دراړم ځوانان بیا وروخته نیسي زمین نیسه وینیسه نو هلا راګیره هله وینیسئ هله اس بیا هم خطا است پزه مو غوټه را پرېږده دا د اخر مې ور ونیول دوی نه سوای نیولی ورته راټینګه مې کړل هلته ګوره اخیستی لاس کې را دې ته ګوره ښځه ورونه چیش زخمی ده؟ دا اوس پیدا شوی دلته وګوره او وای بس په دغه وجه دا نه شوی ولاړېدی ښه زه ورې مور یې هم ده ورې مېز یې دلو د غیر نه مو پرېښته دستي شیدې څښي یا بیخي تازه به نه وم نه دونه ژر शाबाश बेटा اوس په مټې ډامبر ته راورسېدو ورځ خو نو تېره سوه ګرځېدلې اوس به څه چم کوو اسد بی کور پر خوا ځو کور که که یو بله میله راکړه د نن میله بس هو والله الله دا څونه ډوبه لاره ده ښه کیمره کې ولې دومره ډوبه نه معلومېږي لکه اوس چې موږ والله نه دا غر دونې جګ معلومېږي سترګې چې څوک ویني چاته ورځي دی هغه دانه تیوار په دغه داسې چاک چاک پنډ پنډ دا نري یو بل دا غره د سره را روان دي څنګه ښه
دا آسونه ښایسته آس دي خانداني آس سر نه راپورته کوي اسی والا کني دا بل هغه اتفاق. ته بیا جنگ نو سره کوي وایي دا راوغوښتله دا دي نکلی لیره لاسه اخوات لاسه یو خړ یو هغه ته ورکړي دې په دوه جت مو شو دا نه غواړي نو خو نمبر دی هغه هم دوه خړ یا جنګ هم سره څومره غټ تکسینه سټنټ په دوی وک مره څه پکو سټنټ په وک نو هلته ګوره سټنټ ورته کې بل تې وروغورځوه بس ډېر څه دوه ته دي هغه په لاس دی د تراجو درېږه نه دا دا لاس ته راوړه. دا. دی کې دې نیکی، ما نیکی. ته وکړه نیکې راکړه سیدا نه درځه لاس درځې او ډېر دا ډېر غټه ده نږدې ځان ته دا ور وګوره. میده که دا ور میده که دا زموږ دی دلته نږدې ځان ته ورځه نه پوهېږي چې دا مې ایسا جبه سترګې بیخي ښایسته ده او وروغورځه هغه دغه دي واخلي هیلۍ ده دا یا هیلۍ ده و پښې نه ویني د هیلۍ دي دا بل دا پاکې دوه لای نه بلې ته ولې نه ورغورځې بلته مې وورځوله او دوه دانې سول دغه یوه ډېره پر خوري جنګ ورسره کوي وای مراز دا دې ولې دې دا یوه موږ ته راپرېږده خپله ولاړه اوی ارکیانې وږي شومه بخیر دا نو دی نسی پورته کوي دا چې غږ پورته کولی اور صاحب بیل تو راځو دا کاغذ ورې بیل هلته ګوره کیچ یې کړل سټنټ یې وکړ نو دا زموږ د نن ورځ د نن ورځې ولوګ تر بل ولوګ پورې ښه وخت ولري امید کوم چې دا ولوګ مو خوښ شوی که مو خوښ شوی زما د یوټیوب چینل لایک سبسکرایب او شیر کړئ